بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو سلامونه و نیکې هیلې. نن موږ تاسې فایل منو ته راورسېدو. په فایل منو کې دوه اپشنونه موږ تاسې وایو، یو انفو او بل نیو. راځو موږ تاسې مایکروسافټ ورډ ته. مایکروسافټ ورډ کې لومړی څیز چې دلته دی هغه انفو ده. انفو اصل کې ویل کېږي معلومات ته، یعنې موږ تاسې د خپل فایل په اړه باندې څه پیدا کوو، معلومات ګورو. مثلا زه دلته یو خپل فایل شروع کوم، کمپیوټر په نوم باندې موږ تاسې لیکل کوو. دا زموږ یو عنوان دی، سنټر ته کوم، لږ سایز غټوم اندازه. دا زموږ لیکل دي، موږ دا فایل خپل ولیکه. د څخه کې تاسو وګورئ زموږ د ډاکومنټ نوم دی 1. که زه چېرته فایل ته راشم، انفو د خپل فایل په اړه زه معلومات کتل غواړم. لومړی وګورئ پیجز یوه صفحه ده، words 240، total editing time یعنی کله چې دا فایل ما خلاص کړی د هغې راهیسې څومره وخت وته دی، 2 منټه. created today نن جوړ شوی د 3 نه 38 دقیقې تېرې وې. یو څیز ستاسو دلته باید فکر وي، هغه دا دی چې سایز ولې دلته نشته. دلته تاسو سایز نه وینئ، not saved yet. سایز یا زمونږ د دې فایل هغه کوم حجم چې دی یا سایز چې موږ تاسو ورته وایو، هغه تر اوسه پورې نه شته، ځکه دا فایل موږ ثبت کړی نه دی. که زه دا فایل ثبت کړم، فایل ته راشم، سیو، د سیو اپشن په واسطه موږ دا سیو کوو. کوم ځای کې سیو کوم؟ زه غواړم دا په ډیسکټاپ کې سیو کړم، ډیسکټاپ، او بیا دې ته یو نوم ورکوم. زه ورته وایم چې لیسن 1 لومړنی درس او سیو. تاسو وګورئ دا فایل ما سیو کړ. د ساحه کې وګوره، ټایټل بار کې زما د فایل نوم راغی لیسن 1. کله چې دا فایل ما سیو که، اوس که زه راشم فایل ته، انفو ته، وګوره ما ته سایز راکوي 11.9 KB زما د دې فایل څه شی دی، سایز دی. بل اپشن چې موږ تاسې په نن درس کې وایو هغه عبارت دی د نیو څخه. نیو په واسطه باندې موږ تاسې کولی شو یو نوی فایل خلاص کړو. ګورئ که زه په بلینک ډاکومنټ باندې کلیک وکړم، ما ته یو ساده ډاکومنټ څنګه کیږي، خلاصیږي. کنټرول جمع ان د دې شارټکټ دی. خو بل طرف ته که چیرې زه راشم خپل کمپیوټر د انټرنیټ سره وصل کړم، بیا زه کولی شم د انټرنیټ څخه ځینې ټمپلیټس هم راواخلم. ټمپلیټ تیار جوړ شوي ډیزاینونه، ګوره زه راځم فایل ته، نیو ته، د ساحه کې وګورئ موږ تاسې ټمپلیټس لرو. تیار جوړ شوي ډیزاینونه دي، دا د انټرنیټ کې ګرځېږي زما کمپیوټر. تاسو بزنس کارډز، فلیرز، لیټرز، زه فکر کوم په لومړي درسونو کې هم موږ تاسې د مایکروسافټ ورډ په انټرفیس کې دا وویلې. نو موږ کولی شو خپل ځان دپاره یو ټمپلیټ راواخلو. د ټمپلیټ څو ګټې دي. لومړی ګټه خو د ټمپلیټ دا ده چې موږ تاسې د ټمپلیټ څخه څه اخیستلی شو، یوه انګیزه اخیستلی شو. د ټمپلیټ څخه موږ تاسې یوه انګیزه اخلو چې وګوره څومره یو ښکلی ټمپلیټ جوړ شوی دی یا د مایکروسافټ جوړ کړی دی. موږ تاسې هم کولی شو داسې یو ټمپلیټ جوړ کړو. دا انګیزه ده، موږ تاسې تشویقیږو، موټیویټ کیږو چې داسې یو ټمپلیټ موږ هم جوړولی شو. دویمه ګټه د ټمپلیټ څه ده؟ دویمه ګټه د ټمپلیټ دا ده چې موږ تاسې کولی شو د ټمپلیټ په خپله ګټه باندې وسرخو، په خپله ګټه استعمال کړو، یعنې معمولي ایډیټ پکې وکړو. مثلا زه دلته راځم یو ټمپلیټ اخلم، دلته زیات ټمپلیټونه دي. اوس وګورئ دا یو ټمپلیټ دی، ما راواخیسته، کلیک ور باندې کوم. کله چې کلیک ور باندې کوو، دا مجبور یو موږ تاسې به دا ډاونلوډوو. کریټ آپشن، انټرنیټ باید ضرور موجود وي. کریټ، کله چې موږ دا کریټ کوو نو دا څنګه کیږي، زموږ او ستاسې کمپیوټر ته دا ډاونلوډیږي. دا وګورئ لومړی انګیزه، موږ تاسې انګیزه اخلو، دا څنګه جوړ شوی، دا برخه څنګه جوړه شوې، دا برخه څنګه جوړه شوې ده. دا یوه بهترینه خبره ده. دویم بهترینه خبره دا ده چې موږ تاسې په دې کې ډېر ښه تغییر راوستلی شو. وګوره دلته یې لیکلي یور نیم، زه دلته نوم لیکم علي صافی. پروفیشن اور انډسټري، وظیفه دې څه ده؟ مثلا زه ورته وایم مارکیټینګ منیجر. صحیح شوله؟ نور کوم معلومات چې وي هغه هم دلته موږ تاسو څنګه کولی شو، پورټفولیو شو، ویب سایټ شو، دا معلومات موږ دلته لیکلی شو. کنټاکټ کې ادرس لیکلی شي، هغه نفر، ایمیل اډرس شو، ټلیفون اډرس شو، دا ټول موږ تاسې لیکلی شو. وګوره دا یو کور پیج دی. صحیح شوله؟
Dear recipient name, to get started, click placeholder in text and start typing. Double click the table. کومه برخه چې ته بدلول غواړې هغه دلته ولیکه. وګوره سنسرلی علي صافی تیار په خپله راغی. نو وګوره دا یو ټمپلیټ دی. داسې په سلګونو ټمپلیټس موجود دي. موږ تاسې د ټمپلیټونو څخه استفاده کولی شو او خپله ګټه باندې دا سرخولی شو.